thyroid gland د هغې د لوکیشن د هغې د اناټمي خبره مونږ وکړله او بیا مونږ د ټي 3 او د ټي 4 د هارمون د سنتیسس خبره وکړه. نن به مونږ د ټي 3 او د ټي 4 د اکشن خبره کوو چې دا په کوم سیلز باندې کوم اکشن کوي. شارټس تاسو په بک کې شامل دي، جسټ مونږ به ټو د پوینټ خبره کوو. که تاسو د ټي 3 اینډ ټي 4 دا ټي 4 دی ښه ټي 3 اینډ ټي 4 د هارمونز خبره وکړئ، نو یو خو چې تاسو ته دا خبره کلیر وي چې دا 3 او 4 کوم نمبر چې په دې کې دی دا مونږ ته د آیوډین اټم ښایي. ښه څه شی مونږ ته ښایي؟ د آیوډین اټمز مونږ ته ښایي. په ټرای آیوډو تایرونین کې 3 آیوډین اټم دي او په ټیټرا آیوډو تایرونین کې 4 آیوډین اټم دي. نو دا ټي 3 او ټي 4 چې کوم دي دا مونږ ته څه ښایي؟ د آیوډین اټمز ښایي. دویمه خبره چې د دې په د ټي 3 اینډ ټي 4 دا کمباینډ موږ تایراید هارمونز وو. څه ورته وو؟ تایراید هارمونز ورته وو. تایراید هارمونز ورته وو. د دې تایراید هارمون د ریلیز دپاره ما تاسو ته ویلي چې د پیچوټري ګلینډ نه تایراید سټیمولیټینګ هارمونز خارجېږي او د دې تایراید سټیمولیټینګ هارمونز دپاره د هایپوتلموس نه ټي آر ایچ خارجېږي. ښه تایروټروپین ریلیزینګ هارمونز خارجېږي. د دې خبرې مطلب دا دی چې تایراید ګلینډ په خپله انډر د کنټرول آف انټیریور پیچوټري ګلینډ دی او انټیریور پیچوټري ګلینډ هارمون سیکریشنز کنټرول کوي. څوک؟ دا هایپوتلموس کنټرول کوي. کله چې دا هارمونز خارج شي نو زموږ په باډي کې په هر یو سیل باندې ښه د باډي په آل سیل باندې د دې افیکټ دی. ښه په آل سیلز آف دی باډي باندې د دې افیکټ دی. ښه یاد ساتئ چې د دې مین فنکشنز تاسو یاد دي چې دا مین فنکشنز دا زموږ د باډي څه کوي چې تاسو ته دا یاد دي. ښه یو دا زموږ د باډي میټابولیک بیزل میټابولیک ریټ کوم دی اف د باډي دا انکریز کوي. ښه څه شی کوي؟ انکریز بیزل میټابولیک ریټ اف د سیل. زموږ د باډي چې څومره سیلز دي د هغې میټابولیک ریټ دا انکریز کوي چې یو تاسو ته دا کلیري. دویم چې درته دا کلیري چې دا فزیکل گروث کاس کوي. ښه او یو چې تاسو ته دا خبره هم کلیري چې منټل گروث منټل اینډ فزیکل گروث د ټي 3 ریسپانسیبلیټي څه ده؟ اوس وګورئ منټل گروث کله چې ماشوم فیټس آر انفنټ دي. ښه انفنټ نو منټل ډیولپمنټ به په دې ټیم کې کېږي. او فزیکل گروث تاسو ته پته ده چې فزیکل گروث به کله کېږي؟ کله چې زمونږ مسلس یعنې سافټ ټیشو پلس زمونږ سکیلټن دا څه کېږي؟ دا میچور کېږي. نو میچوریشن اینڈ گروث آف بونز اینڈ سکیلټن ایز ویل ایز د برین دا څوک کاس کوي؟ دا زمونږ تایراید هارمونز کاس کوي. که تاسو ته پکې زه یو ایډیشنز بل وکړم یو تاسو ته دا هم پته وي چې زمونږ د باډي د اډرینرجیک ریسپټر سنسیټیویټي چې کومه ده دا انکریز کوي. ښه انکریز سنسیټیویټي آف اډرینرجیک ریسپټر. ښه اډرینرجیک چې دا تاسو ته کلیري. اوس وګورئ اډرینرجیک ریسپټر سنسیټیویټي څه کوي؟ اډرینرجیک ریسپټر زموږ سره بیټا 1 ریسپټرز دي. په لایپوسایډز کې تاسو وګورئ په هغې باندې موډیفاید بیټا 3 ریسپټرز دي. د هغې سنسیټیویټي نار اپینفرین یا اډرینالین نار اډرینالین دا به نومونه به تاسو اورېدلي هغې تر دې سنسیټیویټي څه کوي؟ انکریز کوي. بیزل میټابولیک ریټ څنګه انکریز کوي؟ بیزل میټابولیک ریټ چې د باډۍ کله انکریز کېږي نو تاسو ته د دې خبرې علم دی. فار ایګزامپل دا زمونږ څه شی ده؟ دا جی آی ټي ده. جی آی ټي مطلب دا دی چې دا سټمک دی او دا ما جسټ د هغې نور پارټس جوړ نه کړل خو دا زموږ سره جی آی ټي ریپرزینټ کوي.
جی آی ټي چې کله ریپرزینټ کوي نو دا جی آی ټي موږ د دې په ذریعه باندې څه کوو، د دې په ذریعه باندې موږ خوراک اخلو. ها، خوراک اخلو. دا فار ایگزامپل زمونږ بلډ سرکولیشن دی او دا لیور دی. ها، دا لیور دی، بلډ سرکولیشن دی، لیور دی. او فار ایگزامپل دا زمونږ یو سیل دی. ما تاسو ته وویل چې زموږ په باډي کې په هر سیل باندې د دې کې 3 څه شی دی افیکټ دی. اوس وګورم دا بیزل میټابولیک ریټ که زه تاسو ته دا سیلز جوړې کړم، دا فار ایگزامپل زمونږ ته ټیشو سیلز دي. ها، اوس دا په هر سیل کې زمونږ د باډي په هر یو سیل کې د دې بیزل میټابولیک ریټ انکریز کوي، خو ایکسپشنل کیسز شته. ها، ایکسپټ څه ایکسپټ چې تاسو ته دا خبره پته وي چې ایکسپټ سنټرل نروس سیستم. یعنی زموږ په برین کې، په سپاینل کارډ کې، په سنټرل نروس سیستم کې دا ډایرکټلی بیزل میټابولیک ریټ نه انکریز کوي. چې یو تاسو ته دا کلیري، یعنی زموږ د باډي سینس یو چې تاسو ته دا کلیري په ریټینا کې هلته هم دا ډایرکټ نه انکریز کوي. ها، نیکسټ چې تاسو ته دا کلیري چې په ګونیډز کې، ګونیډز څه شی دي زموږ؟ ها، ګونیډز په سړو کې ټیسټس دي او په فیمیل کې څه ده؟ پوری فیمیل ګونیډز دي که نه؟ پوری ده. نو په ګونیډز کې، په ریټنا کې، په سینس کې او په سپلین کې، په سپلین یا لیمف نوډ کې، ها، سپلین یا لیمفیټک سیستم یا لیمف نوډز تاسو ویلی شئ، LYMPA لیمف نوډ. د دې نه علاوه په هر یو سیل باندې د دې هارمونز دپاره ریسپټر موجود دي او دا د دې بیزل میټابولیک ریټ انکریز کوي. ها، بیزل میټابولیک ریټ څنګه انکریز کوي؟ بیزل میټابولیک ریټ داسې انکریز کوي، تاسو یو پوینټ ورڅه بل کلیر یاد ساتئ چې دا زمونږ په نارمل اماونټ کې دا انابولیک هارمون دي. ها، انابولیک هارمون دي، خو که دا چېرته په اکسیسیو اماونټ کې شي، په اکسیسیو اماونټ کې شي نو دا بیا کیټابولیک هارمون دی. ها، کیټابولیزم بیا کوي، کیټابولیک هارمون دي. چې دا خبره تاسو ته کلیري، دا خبره به بیا په هایپر تایرایډیزم کې او په هایپو تایرایډیزم کې په کار راشي چې دا تاسو ته کلیري. اوس وګورئ، کله چې زموږ سره بیزل میټابولیک ریټ انکریز کوي نو په دې ډیفرنٹ په دې سیلز باندې په ډیفرنٹ طریقو باندې د اکشني. یو خبره تاسو ته دا کلیري چې دا کلم دا د T3 او T4 دا لیول نارملی نو د دې جی آی ټي د سیلز د کاربوهایډریټ، که موږ اول په کاربوهایډریټ خبرو وکړو، بیا په لیپډ باندې خبرو وکړو، بیا په پروټین باندې وکړو، نو د کاربوهایډریټ ابزورپشن دا سیوا کوي. ښه، انکریز ابزورپشن آف کاربوهایډریټ ان دی جی آی ټي. ښه، ابزورپشن ولې ابزورپشن سیوا کوي؟ کله چې میټابولیزم سیوا کېږي نو دې ته د فیول زیات ضرورت دی. ښه، د فیولز دپاره موږ څه یوز کوو؟ زموږ باډي څه شی یوز کوي؟ دا کاربوهایډریټ یوز کوي. نو ابزورپشن اف کاربوهایډریټ دا انکریز شي. دا ابزورپشن کاربوهایډریټ چې کله انکریز شي نو په بلډ کې د ګلوکوز لیول انکریز شي. ها، بلډ ګلوکوز لیول څه شي؟ انکریز شي. یو خو په دې طریقه باندې چې ابزورپشن د جی آی ټي کله چې ابزورپشن صحیح، چې ابزورپشن کله صحیح نو اپیټایټ لیول چې کومه دی، اپیټایټ APETITE اپیټایټ لیول چې کوم دی، اپیټایټ دا به صحیح، یعنی زمونږ به خوراک ته زړه کېږي. جی آی ټي ابزورپشن ښه کوي، د جی آی ټي موټیلیټي برابري نو خوراک موږ ډېر کوو. نو څوک د چا چې د T3 T4 لیول برابري نو د هغو جی آی ټي چې کوم سیستم دی هغه هم ډېر زیات صحیح کار کوي. ښه، یو چې درته دا خبره کلیري. دویم، کله چې دلته دا ګلوکوز راځي، دا ګلوکوز دا سیلز د انرژۍ دپاره یوز کوي. د انرژۍ دپاره چې یوز کوي نو یو خو د دې ابزورپشن زموږ څه د فوډ نه ښه راځي. دویم، دا لیور سیلز چې کومه دي هیپاټوسایټس، دا هیپاټوسایټس په دې کې چې کوم ګلایکوجن سټور دی، ښه، ګلایکوجن، نو دې ګلایکوجن زموږ څه ګلایکوجینولایسیس وکړي. ښه، د دې هارمون په ریزلټ کې هغه ګلوکوز چې کوم په لیور کې سټور دي هغه هم ریلیز شي او بلډ ته راځي. یعنی د دوو سورسونه ګلوکوز زموږ بلډ ته دې ټیمه پورې راغله، یو د سټوریج ګلایکوجن نه او یو د ابزورپشن په ذریعه.
نو دلته د ګلوکوز لیول انکریز شي. تھرډ زمونږ سره په دې لیور کې الله تعالی دا ابیلیټي ایښې ده کله چې زمونږ باډي ته د انرژي ضرورت وي نو دا کولی شي چې د نان کاربوهایډریټس سورس نه د څه شي نه د نان کاربوهایډریټ سورس نه که هغه پروټین دی او که هغه لیپډ دی د دې نه څه شی جوړ کړي د دې نه کاربوهایډریټ جوړ کړي از ا فیول یې زمونږ باډي ته څه کړي پرووایډ کړي. هغه پروسس چې په هغه کې د نان کاربوهایډریټ سورس نه زمونږ باډي یا سمپلی تاسو ویلی شئ هیپاټوسایټس یا لیور سیلز ویلی شئ دا ګلوکوز جوړ کړي دې ته ګلوکونیوجینیسیس وایي. څه شی ورته وایي؟ ګلوکونیوجینیسیس یعنی که د لیپډ نه یا د پروټین نه یا نان کاربوهایډریټ سبسټانس نه سمپلی ورته موږ نان کاربوهایډریټ سبسټانس ته پروډیوس کوو کاربوهایډریټ سبسټانس نه ګلوکوز هم دلته څه شي شامل شي زموږ په بلډ سرکولیشن کې دې پروسس ته موږ ګلوکونیوجینیسیس وایو. نو ګلوکونیوجینیسیس اوس وګورئ د ګلوکونیوجینیسیس په ریزلټ کې هم کاربوهایډریټ میلاویږي او زموږ سره د باډي د میټابولیزم لپاره فیول پرووایډ کیږي. څومره چې تاسو دلته په بلډ کې چې څومره ستاسو په مختلفو طریقو باندې ګلوکوز راځي د دې ګلوکوزو دپاره به دلته به سمپل پنکریاز جوړ کړم. د دې پنکریاز د انډوکراین پورشن نه د بیټا سیل نه به انسولین خارجېږي. څه به خارجېږي؟ انسولین. د دې انسولین فنکشن دا دی چې دا انټري اف ګلوکوز ټو د سیل دا څه کوي؟ سیوا کوي. نو انټري اف ګلوکوز ټو د سیل فار د پروډکشن اف انرژي دا څه کېږي؟ دا سیوا کېږي. نو اوس وګورئ ګلوکوز په څو طریقو باندې د ګلوکوز لیول چې کومه دی دا زموږ په باډي کې د T3 او د T4 په ریزلټ باندې انکریز کېږي. یو ډایرکټ ابزورپشن انکریز کوي. سیکنډ ګلایکوجینولایسیس کوي یعنی د ګلایکوجن ټول کوي. یو ګلوکونیوجینیسیس کوي د نان کاربوهایډریټ سبسټانس نه څه شی جوړوي؟ ګلوکوز جوړوي. انسولین خارجېږي کله چې د هایپرګلایسیمیا لیول یې زموږ په بلډ کې نو دا انټري اف ګلوکوز ټو د سیل دا زموږ څه کوي؟ دا انکریز کوي. نو انسولین خارجېږي او په دې طریقه باندې زموږ د باډي هر یو سیل ایکسپټ ما تاسو ته ویل چې سی ان اس ریټینا ګونیټس ټیسټس اوري اینډ سپلین د دې نه هټ کر زموږ د باډي میټابولیک ریټ انکریز کېږي. اوس یاد وساتئ څومره چې زموږ په باډي کې میټابولیزم سیوا کېږي نو د باډي په هر یو سیل کې زموږ سره هیټ جنریټ کېږي. څه به کېږي؟ هیټ جنریټ کېږي. په هر یو باډي کې انرژي چې کومه ده څه کېږي؟ جنریټ کېږي. اوس وګورئ د دې خوراک د توړ پوړ دپاره د څه ضرورت دي؟ د خوراک توړ پوړ کاربوهایډریټ فیټس او لیپډ اویلیبل دي. د دې د توړ پوړ دپاره دا د کلیر دی چې که دلته جوړ کړم چې تاسو ته دا کلیر وي په دې د خوراک د توړ پوړ دپاره زموږ په باډي کې د مایټوکانډریا ضرورت دي. د څه شي ضرورت دي؟ د مایټوکانډریا ضرورت دي. نو د نمبر اف مایټوکانډریا انکریز شي په دې سیلز کې مایټوکانډریاګانې انکریز شي. څه شی پکې انکریز شي؟ مایټوکانډریا. د مایټوکانډریا نمبر اف مایټوکانډریا انکریز شي. نمبر اف مایټوکانډریا او سایز اف مایټوکانډریا دا هم زموږ سره انکریز کېږي. څه شي؟ سایز اف مایټوکانډریا چې یو تاسو ته دا خبرې چې بیزن میټابولیک ریټ څنګه انکریز کېږي په دې سیلز کې د نمبر اف مایټوکانډریاګانې انکریز شي او سایز یې انکریز شي. دویم په دې کې پمپس لګېدلي تاسو ته به پته وي په فرست ایئر کې به مې ویلي دلته سوډیم پوټاشیم ایټیپیز څه کوي؟ دا سوډیم بار ته او پوټاشیم دننه نارملي دا پمپ کوي او کله کله دا د خپل کنسنټریشن ګریډینټ خلاف کار کوي نو بیا انساید ته پوټاشیم او آوټساید ته څه؟ سوډیم دا پمپ کوي. ډیپینډ په دې باندې کوي چې موږ د کوم سیلز خبره کوو په ریسټینګ ممبرین پوټنشل خبره کوو که د اکټیو ممبرین یا د اکشن پوټنشل خبره کوو خو دغه نه کوو ایکسپلینیشن نه کوو. جسټ تاسو دومره یاد ساتئ چې د دې سوډیم پوټاشیم ایټیپیز د دې ډسټریبیوشن سیوا کې او څومره چې یو سیل زمونږ سره اکټیو نو دومره په دې باندې سوډیم پوټاشیم ایټیپیز دا دغه څه
دا ډسټریبیوشن یا ایکسپریشن اف دیز ریسپټرز موږ سره انکریز دي. د دې نه هټ کر که تاسو په دغه باندې خبره وکړئ په لیپډ باندې، نو دا فار ایگزامپل د ماته یو لایپوسایډز دی، دا د نیوکلیس دی، دا لایپوسایډز دی. په دې لایپوسایډز باندې دلته ریسپټرز دي، د T3 and T4 لپاره د دې ریسپټرز دي. دې ته موږ بیټا 3 موډیفاید فارم اف بیټا 1 اډرینرجیک ریسپټر دی. دا دلته څه وشي، یعنې به زه دا نیوکلیس روانه کړم، د دې لپاره T3 او T4 راشي دلته اټیک شي، نو په دې کې چې کوم 3 فیټي اسید 1 ګلیسرول ټرایګلیسراید فیټس دي، نو د دې لایسیز وشي، د دې څه وشي، د دې لایسیز وشي، لایپولایسیز وشي، لایپولایسیز. د لایپولایسیس په ریزلټ کې دلته فری فیټي اسید دا څه وشي، دا بلډ ته پرووایډ شي. کله چې فری فیټي اسید بلډ ته پرووایډ شي، نو دا فری فیټي اسید هم د ګلوکوز د ګلوکونیوجنسس په ذریعه باندې د دې نه ګلوکوز جوړ شي، کاربوهایډریټ ته کنورټ شي. نو دا فیټي اسید یا فری فیټي اسید چې کومه دي، دا از ا فیول څه شي زمونږ په باډي کې سیل ته د انرژۍ د پروډکشنز دپاره څه شي، دا ورته میلاو شي. که تاسو دلته خبره وکړئ، نو یو دا T3 او T4 دا په دې هیپاټوسایډز په ریسپټر باندې د هیپاټوسایډز په ریسپټر سوري د په هیپاټوسایډز باندې د LDL لپاره ریسپټر LDL دا زموږ سره لو ډینسټي لایپوپروټین دی، او دا د کولیسټرول د ټرانسپورټ لپاره ریسپانسیبل دی. د څه لپاره ریسپانسیبل دی؟ د کولیسټرول د ټرانسپورټ لپاره ریسپانسیبل دی. د دې ایکسپریشن سیوا کی کله چې د ایکسپریشن سیوا شي، نو LDL زموږ په باډي کې زیات جوړیږي. کله چې LDL زیات جوړیږي، نو د دې سره کولیسټرول زیات بایند کیږي. کله چې کولیسټرول زیات بایند کیږي، نو دا کولیسټرول زی او دا په بایل کې زموږ د باډي نه څه کیږي، الیمینیټ کیږي. نو سمپلی تاسو ویلی شئ چې زموږ په باډي کې کله د T3 T4 لیول برابري، نو زموږ د باډي نه کولیسټرول څه کیږي، دا الیمینیټ کیږي یا ایکسکریټ کیږي. نو یو د دې مین فنکشنز دا دی. بیا که چېرته هایپوتایرایډیزم کې زموږ سره د دې ایکسپریشن کم کیږي، د ایکسپریشن چې کم کیږي، نو د پلازما لیول اف کولیسټرول یا د LDL دا زموږ سره لو کیږي، او د LDL لیول چې کله کم شو، نو زموږ سره د کولیسټرول لیول انکریز کیږي. او کولیسټرول لیول چې کله زموږ په باډي کې انکریز شي، نو د ډیپوزیشن کیږي په ویسلز باندې، ایپیوروسکلیروسس کاز کیږي. او تاسو ته پته ده چې ایپیوروسکلیروسس کامن کاز دی د هارت اټیک. په هغې باندې به خبره کوو، د هغې په ډیفیکټ خو چې سمپل تاسو دومره کلیري چې د دې د کولیسټرول سره څه ریلیشنشپ دی. ستاسو په بک کې به لیکلي چې دا د کولیسټرول سنتیسس سیوا کوي. نو په څه طریقې سیوا کوي؟ دلته د LDL لپاره چې کوم ریسپټرز دی هغه دغه کوي. د دې نه هټ کر که په پروټین تاسو د دې ایکشن وګورئ، نو دا انابولیک ایکشن دی په دې باندې د پروټین. په سمال اماونټ کې یا په نارمل اماونټ کې کلم چې T3 T4 خارجيږي، نو T3 T4 زمونږ سره نارمل دا انابولیک هارمونز دي. خو که چېرته زمونږ په باډي کې د دې لیول انکریز شي، نو دا بیا ایز ا کیټابولیک ایکشن هم کوي. زمونږ په باډي کې چې کوم پروټین ابزورب کیږي یا زمونږ سیلز کوم پروټین سنتیسس کوي د انرژۍ لپاره، دا څه کوي؟ یوټیلایز کوي. که چېرته په ایکسیسیو اماونټ کې T3 T4 خارج شي، نو دا زمونږ د سیل چې کوم خپل پروټین دي د خپل ضرورت لپاره دي، هغه هم په انرژۍ په استعمال باندې راولي، او بیا زمونږ سره څه کیږي؟ ویټ لاس کیږي. باوجود د دې چې دا کسان چې په هغو کې د T3 T4 لیول انکریزي، خوراک ښه کوي، GIT لیول د هغو برابري، د هغوی نه ابزورپشن ښه کیږي، خو د هغې باوجود د هغو باډي ویټ چې کومه دی دا زموږ سره څه کیږي؟ دا کمیږي. نو دا زموږ سره لیټل بیټ شارټ ستاسو په بک کې چې کوم ایکشنز اف تایراید هارمونز وو، په هغې باندې موږ خبره وکړه. نیکسټ به موږ د هایپر تایرایډیزم خبره، که چېرته زموږ په باډي کې د لیول انکریز شي، په کم سیسټمز باندې وي کم افیکټ دي. بیا به دا په موږ په ماشومانو کې ګورو. که په ماشومانو کې چېرته د دې لیول کم شي، نو په هغو کې یو خاص قسم کنډیشنز کاس کوي، هغې ته موږ کریټینزم وو. او که چېرته په غټو خلکو کې 35 پلس کې یا په 40 پلس کې د دې لیول کم شي، نو په هغو کې یو کنډیشن کاس کوي چې هغې ته موږ میکزیډیما وو. نو موږ ګورو چې په دې کې دا میکانیزم
د دې موډ اف اکشن څه دی یا میکانیزم څه دی یا پکې دا مسله د څه د وجې نه کار کېږي. نو هغه به نیکسټ د دې په دغه کې شي په پیتالوجي کې په ډیفیشنسي یا په اور اکټیویټي کې یا په اور سیکریشنز کې به هغه موږ ډسکس کړو. جسټ دا د دې نارمل فزیولوژیکل اکشن و چې زموږ د باډي په ډیفرنٹ سیستم باندې د دې څه فنکشنز دی. صحیح ده. جسټ چې دومره تاسو ته یاد وي ستاسو د لیول لپاره دومره کافي دی.